که خپل د نړۍ د لیدو او ګرځېدو امکانات نه لري نو د نړۍ لیدونکو او ګرځېدونکو تاثیرات ولولئ. د نړۍ لیدونکو او ګرځېدونکو تاثیرات لوسته در سره د سفر پر مهال خورا ډېره مرسته کوي. زما او ستا په شمول به ډېری ځوانان د دغې برخې مینوال وي. په همدې خاطر د سره نن د داسې یو کتاب لنډیز شریکوم چې د لوستو پر مهال به یې ماته دعا او تر لوستو وروسته به یې نورو ته د لوستو سپارښتنه کوئ. څه فکر کوئ دا به کوم کتاب وي؟ دا کتاب مدرسه او امریکا نومیږي. مدرسه او امریکا د پیاوړي نقاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د تعلیمي سفرونو د 141 بېلابېلو یادښتونو خاطرو ټولګه ده چې لومړی ځل په 2022 کې د پېښور نه مفکورې ریسرچ اینډ ډیولپمنټ سنټر او په دویم ځل ډسټ ان بک چاپ کړی ده. هغه وخت چې دا کتاب د چاپ په درشل پروت و زه د کتاب نوم په ځان پسې ورخستی وم. ماته د کتاب له نامې داسې ښکارېده چې د منځپنګې ډېری برخه به د مدرسې او امریکا پر دښمنۍ راڅرخي. خو کله مې چې کتاب ترلاسه کړ او په لوستو مې پیل وکړ قصه زما د ذهن خلاف زما د خوښې وړ وګرځېده. دا د ډاکټر ارمان د مدرسې د ژوند او زده کړو نیولې بیا د امریکا په نوموتي پوهنتون کې د زده کړو څېړنیز کار او په دغه دوران کې په نوموړي د تېرو شوو کړاوونو یادښتونه دي. د ډاکټر ارمان ذهن د لسګونو او سلګونو سوالونو ډک وي. خپل سوالونو ته د ځواب موندلو په لټه وي. د ذهني کشمکش په اوج کې ورته د پېښور په نوموتي اسلامي کالج کې د زده کړو زمینه برابرېږي او له هغې وروسته په اپلایډ اکنامکس کې د ماسټرۍ برنامې ته بریالی کېږي. خو نوموړی د خپلو سوالونو له وجې پر زړه تنګونه اخته کېږي. د سکون او اطمینان په لټون یو اوږد سفر پیل کوي او دغه سفر د کور کلي اسلامي کالج او همداشان د انسټیټیوټ اف منیجمنت ساينس غوندې پراخې رنګینې او ښېرازه اداره کې د زده کړو ورخلي او د کراچۍ د جامعه الرشید په درشل دروي. دا د رښتیا او حقیقت د لټون یو اختیاري او وجداني یونو چې د مدرسې د 4 کلنې دورې او زده کړو وروسته د خپلې موخې د تعقیب او سوالونو ته د ځواب موندلو تندې نوموړی له لوړو ژورو ورتېر کړ او اخر یې د امریکا مسافر کړ. د کتاب منځپنګه که یو خوا پر اسلامي مراکزو کې پر زده کړو هلته په موجوده نصاب کې په پټو او ښکاره نیمګړتیاوو او وړي ګړي راڅرخي نو بله خوا یې بیا په د سیاست، سیاحت، اقتصادي او نظامي ګټو پر تعقیب د نړۍ د زبرځواکونو په غندنه ملامتیا او تېروتنو توره شوې ده. همداشان په دې کتاب کې لوستو ځوانانو ته د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په اړه یو شمېر لارښوونې شوي او د دغې پروسې د تعقیب ترڅنګ مشخص ادرسونه وړاندیز شوي. د اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو پکې په اوسنیو نافذه قوانینو بحث ډېر په زړه پورې او د پام وړ دی. د ناپوهۍ او د پردیو د دسیسو ښکار ولسونه په خاص ډول پښتنه خاوره باندې تیر شوي جنګونه او تړاکونه او د هغوی په وجه راټوکېدلې ستونزې په علمي بڼه څېړلي او په یو نه یو شکل د کتاب په نامه کې ضایع شوي اړخونه ملامت ثابت کړي. د پام وړ موضوعات پکې د پخوانیو او اوسنیو قوانینو پر تلیز جاج اخیستو ترڅنګ د مذاهبو رنګارنګي د نړۍ په سطح د ټولنیز ژوند لوړې ژورې په انساني ټولنه کې د لرغوني دور نه راواخله تر دې دمه د ودونو بېلابېل قسمونه او په اوسني وخت کې د غلامۍ د شتون او نشتون تاریخي شننه شوي. بله د پام وړ موضوع امریکا کې په مهاجرت او په نړۍ کې د لویو طبي او مصنوعي پولو په شتون او د هغې نه په راولاړو شوو ستونزو سربیره په ولسي وګړو یې تاثیراتو باندې غږېدلی. دلته دا هم لولو چې کومې پولې چا او څه وخت رامنځته کړي چې په هغې کې د تورخم د کرغېړنې کرښې یادونه ډېره د پام وړ ده. د کتاب په دې برخه کې لیکوال لیکي چې په نړۍ کې دا مهال تر ټولو اوږدې پولې 12 دي. دغه قطاره په 12 نمبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ کرښه ده چې په ډیورن لاین مشهوره ده. دا په 12 نومبر 1393 کې راخکل شوی چې تقریبا 2600 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پولې دواړو خوا ولسونه یې سخت اغیزمن کړي. په 11 نمبر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله ده چې 3145 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا د نړۍ په سطح تر ټولو مصروفه او رش لرونکې پوله بلل کېږي چې د کال په جریان کې پرې 3.5 میلیونه خلک تګ راتګ کوي. د نړۍ لسمه غټه پوله
د پاکستان او هند ترمنځ د چې نږدې 3323 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړۍ د نامنه پولو څخه ګڼل کیږي. نهمه پوله چې د 19مې پیړۍ ورکړه بلل کیږي د بولیویا او برازیل ترمنځ هغه پوله ده چې 3423 کیلومتره اوږدوالی لري. د نړۍ اتمه اوږده پوله چې د 18مې پیړۍ ورکړه بلل کیږي د منګولیا او روسیې ترمنځ ده چې نږدې 3415 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 20مه پیړۍ کې قانوني بڼه خپله کړه. او اومه اوږده پوله د هند او چین ترمنځ پوله ده. دا هم د 20مې پیړۍ پیداوار دی چې تقریبا 3480 کیلومتره اوږدوالی لري او همدا شان د نړۍ د نامنه پولو څخه ګڼل کیږي. شپږمه پوله د چین او روسیې ترمنځ واقع ده چې 3615 کیلومتره اوږدوالی لري. او پنځمه اوږده پوله د هند او بنگلاديش ترمنځ ده چې 4090 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 20مې پیړۍ ورکړه بلل کیږي او یوه له ستونزمنو او نامنه پولو څخه ګڼل کیږي. څلورمه اوږده پوله بیا د چین او منګولیا ترمنځ واقع ده چې 4670 کیلومتره اوږدوالی لري. درېمه اوږده پوله د ارجنټینا او چیلي ترمنځ ده. دا هم د 19مې پیړۍ ورکړه ده چې نږدې 15300 کیلومتره اوږدوالی لري. دویمه اوږده پوله بیا د قزاقستان او روسیې ترمنځ ده چې 6840 کیلومتره اوږدوالی لري. دا کرښه په 20مې پیړۍ کې راښکل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت معاهده هم لري. د نړۍ په کچه بیا لومړی اوږده پوله د کاناډا او امریکا ترمنځ ده چې 8893 کیلومتره اوږدوالی لري. د نورو ډیرو مطالبو ترڅنګ لیکوال په ازادۍ د ازادۍ په روانه ډرامه او د استشراق په تاریخي شالید او په ټوله کې د نړۍ په مشرقي برخه د غربي نړۍ د پوهانو په څېړنیزو پایلو او نیمګړتیاو باندې غږېدلی او د کتاب په پای کې لیکوال په نړۍ کې د شر د اختتام په دروغجنو نارو تم کیږي چې ولې سره د دومره سولیزو نارو تر اوسه د جنگ تنور تود دی. دا کتاب د ځوانانو د تعلیمي یون په باب په زړه پورې خاطرو ډک دی چې په پښتني ادب او سیاست کې یو ګټوره اضافه بللی شو. د ښاغلي ارمان د لیکوالۍ هنر ډېر عالی دی. د جملو جوړښت او تسلسل خورا ساده او روان دی. بل دا چې ډېر لوی مطالب په ډېرو ساده او خوږو تورو کې رانغاړي چې لوستونکي تر اخره د ځان سره ساتي. د دې کتاب د لوستو پر مهال فکر کوئ تاسو خپل ارمان یاست او خپل ارمانونو ته د رسیدو په تکل په نړۍ راګرځئ. زه د ادب او سیاست برخې مسؤلینو ترڅنګ د آزاد مطالعې مینوالو ته د لوستو سپارښتنه کوم. حتماً ولولئ. تر بیا ښې چارې.